السلام علیکم، مرحبا، اهلا وسهلا، ارحب بكم جميعا. عربي انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه. زر عربي جملې دریم تعلم اللغة الافغانستان learn Arabic in پښتو. هیله کوم یوټیوب چینل سبسکرایب د زنګ علامه کلیک کړئ all اوکې کړئ. Don't forget to subscribe our YouTube channel, press the bell button and like the video. يلا بسم الله. يوشتم ابتهج یا ابتهج مع خوشحال اوسي. كن سعيدا. ابتهج معناه كن سعيدا. ابتهج خوشحال اوسي. انګلیش کې دا اصلا انګلیش جملې دي cheer up معناه خوشحال اوسي. ابتهج خوشحال اوسي. cheer up. دم صباح الخير سهار مو بخیر. صباح الخير هیل نه ده. صباح الخير سهار مو بخیر. انګلیش کې good morning سهار بخیر. صباح الخير good morning. بل مساء الخير ماښام مو بخیر. انګلیش کې good evening ماښام مو بخیر. عربي کې مساء الخير. پښتو کې ماښام مو بخیر. انګلیش کې good evening. بل څلورشتم لیله سعیده معنی خشبه. لیله سعیده خشبه. انګلیش کې good night. لیله سعیده ان پښتو خشبه. عربي لیله سعیده ان پښتو خشبه. good night. پنځوشتم أراك في المرة القادمة. بل ځل به وګورو. see you next time. أراك في المرة القادمة پښتو کې بل ځل به وګورو. in English see you next time in پښتو بل ځل به وګورو. Arabic أراك في المرة القادمة. بل تعالي معي زما سره راشه. تعال معي زما سره راشه. come with me زما سره راشه. come with me. Arabic تعال معي زما سره راشه. بل اطفئ الأضواء معنی څراغونه ګل کړئ. اطفئ الأضواء څراغونه ګل کړئ یا کړه مفرد و جمع لپاره. hit the lights. انګلیش کې hit the lights دا اصلا انګلیسي جملې دي منګه ترجمه کړي عربي او پښتو ته. hit the lights معنی څراغونه ګل کړئ. اطفئ الأضواء معنی څراغونه ګل کړئ. hit the lights. بل ماذا قلت تاسو وویل. what did you say. انګلیش کې what did you say. عربي کې ماذا قلت معنی تاسو وویل. بل هل تعرف ما اعني. آیا ته پوهیږي چې زما مطلب څه دی. انګلیش do you know what I mean. معنی آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی. عربي کې هل تعرف ما اعني. آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی. do you know what I mean. عربي هل تعرف ما اعني. آخري هل تحتاج شيئا. آیا تاسو کوم شي ته اړتیا لرئ. آیا ته تاسو نه ده. آیا ته کوم شي ته اړتیا لرئ. do you need anything. ډیره مننه. نو راځئ چې دا جملې دوباره ځان سره تکرار کړو. let's repeat these sentences. يلا نكرر هذه الجمل. يوشتم ابتهج مع خوشحال اوسي. كن سعيدا. ابتهج معناه كن سعيدا. ابتهج خوشحال اوسي. انګلیش کې دا اصلا انګلیش جملې دي cheer up معناه خوشحال اوسي. ابتهج
خوشحالة أوسي cheer up cheer up. دوم صباح الخير صباح الخير سهار مو بخير صباح الخير هيل ندى صباح الخير سهار مو بخير انجلش کی good morning good morning سهار بخير صباح الخير good morning. بل مساء الخير مساء الخير ماښام مو بخير ماښام مو بخير انګلیش کې good evening good evening ماښام مو بخير عربي کې مساء الخير مساء الخير پښتو کې ماښام مو بخير ماښام مو بخير انګلیش کې good evening. بل څلورشتم ليلة سعيدة ليلة سعيدة معنی خشبه ليلة سعيدة خشبه انګلیش کې good night good night. ليلة سعيدة in پشتو خشبه عربي ليلة سعيدة ليلة سعيدة in پشتو خشبه خشبه good night. پنځوستم أراك في المرة القادمة أراك في المرة القادمة بل ځل به وګورو بل ځل به وګورو see you next time see you next time. أراك في المرة القادمة پشتو کې بل ځل به وګورو بل ځل به وګورو in English see you next time see you next time in پشتو بل ځل به وګورو Arabic أراك في المرة القادمة. بل تعال معي تعالي معي زما سره راشه تعال معي زما سره راشه come with me come with me come with me زما سره راشه زما سره راشه come with me Arabic تعال معي زما سره راشه. بل أطفأ الأضواء أطفأ الأضواء معنی څراغونه ګل کړئ یا ګل کړه أطفأ الأضواء څراغونه ګل کړئ یا کړه مفرد و جمع لپاره hit the lights انګلیش کې hit the lights hit the lights دا اصلا انګلیسي جملې دي منګه ترجمه کړې عربي او پښتو ته hit the lights معنی څراغونه ګل کړئ أطفأ الأضواء أطفأ الأضواء معنی څراغونه ګل کړئ hit the lights. بل ماذا قلت تاسو وویل ماذا قلت تاسو وویل what did you say انګلیش کې what did you say what did you say عربي کې ماذا قلت معنی تاسو وویل. بل هل تعرف ما أعني آیا ته پوهیږي چې زما مطلب څه دی آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی انګلیش do you know what I mean انا آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی عربي کې هل تعرف ما أعني yes آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی do you know what I mean عربي هل تعرف ما أعني. آخري هل تحتاج شيئا آیا تاسو کوم شي ته اړتیا لرئ آیا کوم شي ته آیا ته تاسو نه ده آیا ته کوم شي ته اړتیا لرئ do you need anything ډیره مننه. نو راځئ چې دا جملې دوباره ځان سره تکرار کړو let's repeat these sentences. يلا نكرر هذه الجمل.